د حضرت عمره بن خزیمه بن ثابت انصاری د خپل پلار نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې کله تلبیه نه ویلو نه فارغ شو، یعنی تلبیه به ویل محرم بشو، د هغې نه بعد به د الله جل شانه رضا او د جنت د غوښتلو دعا او دارنګې د الله جل شانه د رحمت او د په رحمت سره د جهنم د اور نه د خلاصي او د پناه غوښتلو دعا به کوله. د دې حدیث روایت مسند شافعي کړی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه خبره معلومه شو چې نبی رسول الله چې کله حج عمرې ته تلبیه به ویل محرم بشو، د هغې نه بعد به دعا دا کوله چې د الله د رضا د غوښتلو چې الله مان راضي شي، او د جنت د غوښتلو دعا به کوله، او دا دعا به کوله چې الله ستا په رحمت سره مې د جهنم د اور نه محفوظ وساتي او خلاص مې کړي. نو موږ له خو په طریقې اولا پکار دی چې کله حج ته ځو احرام وتړو، تلبیه ووایو او محرم شو، هغه نه بعد به دعا وکړو، 2 رکعته نفل چې وکړي که نه، او بیا نیت وکړي او تلبیه ووایي، محرم شوي، هغه نه بعد دعا وغواړو چې الله ستا رضا هم نصیب کړي، جنت هم جنت هم داخل کړي او د جهنم د اور نه موږ ته پناه راکړي. دا دعا سړی وکړي د نبي علیه السلام په طریقه باندې سړی لاړ شي. او موږ تاسو خو هسې هم ګناهګار یو ډېر زیات، نو چې دغه طریقه خپل کو، د وخت کې دعا قبلیږي. د نبی علیه السلام طریقه هم دغه وه چې د احرام نه بعد چې کله به محرم شو، هغه نه بعد به دعا کوله، او په دعا کې د حدیث دا ثابته شوه چې د الله د رضا دعا به کوله چې الله ما راضي شي، جنت ته مې داخل کړي او ستا په رحمت سره د جهنم نه خلاصي نصیب کړي. نو موږ تاسو به چې که سړي او که زنانه یو چې کله احرام وتړو، تلبیه ووایو، محرم شو، نو دغه دعاګانې بیا د الله نه وغواړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.